جوړه مړه یاره دا زندګي ده کور کې چې لاړ شو نو بیا به هم راته ساګ او دغه راته روټۍ راته کېږي او ساګ سي سابه پېژنې سره د اوبو کې چې خوټ کولي او هغه غوړي او اپی چې کوم یا دا ته کېږي او دلته چې دیاړی را شو برو داسې په نوم مسلمانان دي نو هم پسې اوسه پر اوبه راندلې قسم په خدای دا څنګه حال دی مړی یو خبره ته کومه ځو ډیلي ته ځو ډیلي ښار ته هلته مزدوري ډېره او ډېره پیسې به وګټو ښه مالدارې مړی پیسې به را پشا کړو ښه مالدارې او بس را به شو مالداران سیټ وي سیټان وي هلکه کور سلا وکړه پلار ته به ووایې ښه مالداره او زه چې خو کار دلته هم کول هلته هم کول دي زه را سره یم نه ظالمه درېیم جومات کې 2 پیرې پیل شوی یم او پنځم کې اوس یم خو لکه بیا هم پته نه لګي چې پاس پشم که نه دونه څه ناسه خو راځي جواب خو راځي مړه سړیه هغه هم رانه پاتې شو منجوړ دی خدای په نیکه واړه یوازې بوز ځمه یاره دا ډېره اوږده ده پیسې هم راسره نشته ساره ډوډۍ د هغه به ورته بیا وروسته پرې لار خورمه ویدړان هم ډېر دی ځناور هم ډېر دی خدای خیر یا الله ډیلي ته مې په خیر وړه یاره دلته هم دا دی دویم کال برابر شو یار صرف خورو سکو بس نور خو څه نشته یار بس ځم کلي ته خلکو یو ډیلي کې پیسې دی او ډیلي کې پیسې دی ډیلي کې دونه وخت مې تېر کړو والله هېڅ هم نشته بس ځم مړه د بیا او دادا سره به میلاو شو که نه او ملګري خو هم دي خپلو ملګرو سره به میلاو شو رشته دار خو کار خو موږ هلته هم کوو کار دلته هم کوو نو پیسې خو رانلې دا خلکو هسې مړه ګپ لګوه دونه پیسې کېږي دونه جمع کېږي خو بله خبره ده که دا خبره ده اوس داسې تش ځمه نو خلک په راپورې خاندي یار سخت تېروتې یم خو اوس څه وکړم دا چرکومه د ډیلي کې یو مالدار دغه ګورم هندو او دعوا پرې وکړم چې ما تاله پیسې درکړي مړه ټولې نیمې خو به راکړي که نه څه ناڅه خو به راکړي نو به ځان سره کړم پای ټایم به وځم صحیح ده بس ورځم یاره دا کار صحیح دی नमस्ते जी यो तपोस को मजी ओके जी चल ले बिल चलते दासी वड़ा मालदार कष्ट महल्ला के स्टे सुनो मेरे पांडे जी यार जी लगे वाला नगरा ते तरफ रहता लग सम गस तरफ बताओ शी गस तरफ था सही तरफ बताओ शी दे पहले बताओ शी या दे हो बताओ शी نو دا څه خو نشته جي دا خو بیا څه ګپ لګوي جي یو خدای پاکه ما مې که نه چې څنګه یاره زر که یاره ټایم رانه تېرېږي دې بله بالا دا 4 نمبر کور دی جي دغه 4 دغه چې دی جي دک کور دی جي دا اجرم دغه ده جي دک بس یاره الله دې الله خدای بس ډېره مننه یار شکریه جي ښه بس ورغلم پې ښه دا دې هلته خو نوکر وي هلته لګیا او دغه دې جوړې لګیا دی ښه دا کار کوم دا جي دا پانډه چې دی ښه زما خو ټیټ دعوا پې کوم چې 600 روپۍ مې درکړي دي او ما له اوس راکړه ورځم پې ورغلم خیر پانډه جي نمسته جي نمسته څنګه جي خیر دی جي خیر دي تاسو خیر یار یو خبره ده تاسو درته به یاد یو که نه یو کال مخکې زه راغلی وم لکه د پېښور نه دلته مزدوري علم تا سره ما 600 روپۍ ګدرې او اوس زه ځم خپل وطن ته ما چا پیسې راله واپس راکړي یاره جي داسې خبره چې زه خو تا پېژنم نه په پیله ځل لیږم او تا له پیسې نه دي درکړی یاره جي دا څنګه خبره ده یار په هغه ټایم دې پیسې دې واخیستې او په دې جیب کې کېښودې پیسې دې کېښودې جیب کې اوس ما نه دي کړي دومره مالدار کس یې خدای مسلمانه مړه ته مخه به کېږه ښه انسان راته ښکارې او ما سره دغه شته کاته ما سره یې جیب کې ښه انسان چاله چې زه پیسې ورکوم او که نه ښه شریف دغه یې مزېدار ګیر
زه دا اوس ګورم ما سره دا کاته ده غونډه که نه دې کې زه نوټ کوم چاله چې زه پیسې ورکړم چا نه مې ته وګورې به پکې نو ستا نوم پکې ستاسو نوم څه دی زما نوم بختروانه ښه جي ښه یاره خفه نه شې بختي روان صاحب خو دې کې خو ستا نوم نشته جي یاره څنګه پکې نشته ویې ګوره دوباره یاره زه خو پوهېږم نه که نه پوهېدم اوس مې دنه پکې ویستې بختروان به پکې او 600 روپۍ به ورته لیکلي نه دروغ نه یم جي نشته پکې که نه ماښام ټایم و د اتوار ورځ وه او خو ښکلې مې هر څه مې درله درکړه او په رومال کې مې دی نه جي نه نشته را سره جي خفه نه شي جي ها بس کو نشته سار به عدالت کې میلاوي وو بس کو عدالت کې او کو هر څه کې وروره خو مال دې پیسې نه دي راکړی جج سره به خبرې کوو ښه هر څه بس صحیح ده अरे पांडे जी नमस्ते पांडे जी नमस्ते नमस्ते पांडे नमस्ते जी नमस्ते केना ولې خپای पांडे जी یاره تا ته به زه اوس ووایم ما پرون را سره یو مسلمان چې دی ګوته یې را سره وکړه یار وایي دغه دی وایي 600 روپۍ دې رانه اخېستې دعوا یې را باندې کړې ده ښه دعوا یې درباندې کړې ده او سبا به وایي جج ته پېش کېږو چې ده رانه 600 روپۍ اخېستې زه خبر نه یم ما ځان سره پوره کاته لیکلې د نوم پکې شته نه سره صحیح نو دا به اوس څه کېږي یاره یو کار به ورسره وکړو که نه هغه څنګه هغه جج ته به زه ما به ته وکیل کړې او به زه ته ویادی چې زما وکیل زه ستا وکیل یم ښه او بس نور ته پوهېږې نور زه پوه شه زما کار پوه شه بس بیا خو ټیک ده وشوه ده صحیح ده بس سار بیا ځان رسوه صحیح ده جج ته پېش کېږو ها صحیح ده جج له وځو بس چې بچ مې کې یاره ګوره بس زه به دې بچ کوم دا به څنګه چل کېږي ما ثبوت مبوت هم نشته نه څه ګواه شته مړه خو 600 دي نو خو 300 راته میلاو شو بس صحیح ده بس ورځم مړه سهار به ګورو بیا عدالت ته به ځو یار تلل به غواړي ما سره خو د وکیل پیسې هم نشته اوس جج صاحب ته به خبره وکړم او کوش وشو کوم شو انشاءالله مالک دی تاسو غونډه ته پته ده زمونږ د مسلمان ورور څه مسله ده د هغې په باره کې مونږ نن د عدالت را جمع کړي د د فیصلې په باره کې مونږ به د فیصله کوو د هغې دپاره مونږ دې ودرو مسلمان وروره ته خو لمبې پاسه ما ته خپل نوم ووایه یاره جي زما نوم بختروان دی حاجي او تاسو ته څه مسله ده مسله دا ده جي زه 2 کاله مخکې راغلی وو دلته ډیلي ته راغلی وم مزدورۍ له د پېښور د وطن نه یو کال چې وشو ما دې څه پیسې جمع کړو 600 روپۍ وې نو ما دې پانډې جي له ورکړې ماښام ټایم هلکه ورکړې دا کې یاره وړوکې را نه شي مزدوري مو کوله مې چې زه واپس ځم نو ما لږ اوس ځم خپل وطن ته یاره جي خو دا وکړې دا پیسې ما ته راکړې دا به ډېره ښه دي پانډې جي تاسو نه تپوس کوم چې تاسو دا پیسې درکړي دا تاسو منئ او که نه منئ زه خو نه منم او دا باقي دا وکیل راغلی دی به زما نه وکیل دی دی به سره خبرې وکړي زه دغه کوم یو تپوس کوم دی څو تپوسونه کوم دی دغه د مسلمان ورور نه ښایي تاسو اجازه دې تپوس کوی شي تا دا پیسې ولې ورکړې او بس ته کوم ځای نه راغلی یاره چې زه پېښور نه راغلی وم پیسې ما دې ورکړې ما ورته ورته مخکې وې چې دا مزدوري ما کړې وه دا پیسې ما سره جمع شوې ما نه وروکې راوړې ما دوی له ورکړه دې ښه مالدار کس دی که نه نو ما یې کو لکه دې غلا بلدی والا کس هم نه دی نو ما په دې دغه معنوي له ورکړه پیسې ستاسو نوم څه دی زما نوم بختروان دی جي او تاسو دلته راغلی څه څه ټایم دی ورکړی دی دا ماښام ټایم راغلی ما مخکې وې تاسو زه مزدورۍ ته راغلی وم د پېښور نه ډېره ډیلي ته راغلی وم خو پیاده راغلی وم بلکل او پیسې خو تا مان راکړی 600 روپۍ تاسو نه به جي اوسېږي هغه پیسې چې دي هغه جدا دي که نه خو ما تا نه درکړې یا خو صحیح ده دلته چې مې ورکړي دا هندو خو اوس منیم نه چې پیسې ما تا نه درکړي ده خو دا به ومنلې چې هغه خو منیم نه دا مسله چې دغه ده تاسو نور ښه پوهېږئ چې دا خبره هغه ومنله ښایي د دې په باره کې دا جج دا فیصله کوي چې دا مسافر دی ډیلي ته د خپلې مزدورۍ لپاره راغلی دی او وکیل او پانډې ته دا ګزارش چې د خپل 1200 روپۍ ده وکړي چې دی باعزته خپل وطن ته ورسي دې د جج دا فیصله وکړله په دې ټایم باندې که هندو مې په سټ کې وه بیا پیسې مې نه اوس پسې ځم 1 2 3 4 5 6 هلکه بس برابر دی ښه دا هم ډېر اوس پسې ځم ښه او دې ټول ته وښیم چې خلک په ډیلي کې څنګه مزدوري کوي